سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله او نیکمرغه اوسئ. عبدالله تکل یم، یو ځل بیا تاسو سره له یوې نوې موضوع سره ستاسو په وړاندې یم، په دې هیله چې د پروګرام تر پایه پورې راسره پاتې شئ. دوستانو، کله مو د سلامي تکتیک او یا هم د بویلنګ فراګ تیوري اورېدلې ده؟ که مو نه وي اورېدلي، خیر اوس به یې واورئ. دوستانو، سلامي تکتیک یوه کړنه ده یا داسې یو عمل دی چې د هغه په مرسته باندې سترې موخې په وړو ګامونو باندې لاسته راځي. دغه سلامي تکتیک په لومړي ځل باندې په ارواپوهنه کې له دې څخه کار واخیستل شو چې هغه انساني مهارتونه وکولی شي چې هغو ته په وړو ګامونو تر هغو پورې ځان ورسوي، او یا هم برعکس هغه بدې چارې په وړو ګامونو باندې هغه بدې چارې له منځه یوسي. کله چې همدغه تیوري د سیاست نړۍ ته راغله، نو هلته یو ستر انقلاب رامنځته کړ. په سیاست کې هغه سترو هیوادونو یا هغه زبرځواکونو له دغې تیوري څخه په کار اخیستنې سره غریب ملتونه په همدې تیوري په مرسته باندې په ورو باندې د هغوی له خپلو ملکونو څخه خلاص کړ، او دوی وکولی شول چې په دو حکومتونو او په دو ملتونو باندې کلونه تر لسیزو پورې په هغو باندې حکومتونه وکوي. دوستانو، دلته پوښتنه دا ده چې ولې زه غواړم دغه تکتیک تر تاسو پورې در ورسوم؟ ولې غواړم چې د افغان ځوانانو تر غوږونو پورې دا مسله ور ورسوم؟ موږ وینو چې له دغه تکتیک څخه له 40 کلونو تر دې دمه پورې په مسلسل ډول باندې کار اخیستل کېږي، تر دې پورې چې زموږ له دینه نیولې تر کلتوره، له افغانیته نیولې تر اسلامیته، هر څه زموږ په خطر کې واقع کېږي، په راتلونکي کې واقع کېدای شي. البته دوستانو، د دې لپاره چې تاسو ته مې دغه موضوع په ښه ډول در رسولي وي، نو رابشم یو ژوندي مثال ته، لکه د ویډیو په لومړي سر کې چې موږ وویلې د بویلنګ فراګ یا هم د اېشېدلې چونګښې مثال ده. دغه تجربه په 1852 میلادي کال کې د هاینزمن له لوري سرته ورسېده. هاینزمن یو بیولوژیست و. هغه داسې د تجربه وکړه چې کله یوه اوبه یې جوش کړې، جوش اوبو ته چې چونګښه ور واچوله، نو هغه چونګښې خیز وکولو. کله چې دغه چونګښه اوبو ته ور واچوله، اېشېدلو اوبو ته، نو چونګښې خیز وکړ له دې اوبو څخه. نو دغه بیولوژیست هاینزمن بیولوژیست نوی یو اکسپریمنټ یې وکړ، یو تجربه یې داسې وکړه چې چونګښه یې په یخو اوبو کې کېښودله او له لاندې یې ورته حرارت د اوبو زیاتاوه، تر دې پورې چې حرارت 10 ګراډ ته 40 50 شپېته اویا. چونګښې هغه د اوبو له یخوالي سره ځان عادي ونیوه. کله چې د اوبو حرارت زیاتېده، چونګښې یو ډول هغه کې ځان راحت احساساوه، هغه کې د ځان د خوندیتوب لپاره څه نه کول، ځای په ځای ځان د اوبو محیط سره ځان عیاروه، تر دې پورې چې د اوبو حرارت تر 100 ګراده پورې ورسېده، او چونګښه هلته له پښو وهلو څخه وروسته خپل ژوند له لاسه ورکړ. دوستانو، موږ هم تقریبا اوس په هماغه غوندې یو حالت کې قرار لرو. په ورځني ډول باندې زموږ په لسګونو یا په سلګونه ځوانان مړه کېږي، خو موږ په خپه خولې باندې ځو او جنازې راخلو، هغه خاورو ته سپارو. تر دې پورې هم موږ له چا څخه د پوښتنې هغه احساس په موږ کې نشته چې له چا نه پوښتنه وکړو چې ولې داسې کېږي. او یا هم موږ وینو چې په ملي اشخاصو باندې مو ریشخند وهل کېږي، زموږ عزت په بهرنۍ هېوادونو کې پایمالېږي. داسې هغه مقدسې کلمې چې په هغې کې باید زموږ احساسات راوپارېږي، لکه د 15,000 کلن تاریخ غوندې جمله
که موږ دغه په عادي حالت کې د 15000 کلن تاریخ څخه چا راته یادونه کړې وه نو په موږ کې باید د غرور او میړانې احساس باید راپارولی و. خو اوس موږ وینو په هغه ټولنیزو رسنیو کې چې د 15000 کلن تاریخ څخه یو کومیډیک احساسات راپارېږي. دوستانو دا هماغه د سلامي تکتیک هغه پایله ده چې ورو ورو زموږ ارزښتونه راته بې ارزښته کړل تر دې پورې چې موږ لکه فکري مسموم شوي یو. موږ ټولنه لکه فلج غوندې شوې ده او همدغه ورو ورو موږ د یو بربادۍ کندې ته بیایي چې نه به مو کلتور، نه به مو دین او نه به هم ټولنه په هغه ډول چې باید وي نه به وي. تر دې پورې چې هغه مغرضې کړی، هغه مغرضو هغه دښمنې کړی، هغوی به راځي په موږ باندې او په داسې ارامۍ باندې حکومت کوي چې موږ به حتی په دې هم نه یو خبر چې څوک زموږ دوست او څوک زموږ دښمن ده، څوک زموږ لپاره کوم پلانونه لري. دوستانو پوښتنه دلته ده چې له دغه تکتیک نه چې تقابو 1.5 کلونه تیریږي ولې موږ له دغه تکتیک نه یو خبر. که نه یو خبر خیر مهمه نه ده، اوس به زموږ نه خبر کړو ځکه چې دا زموږ لپاره یو حیاتي او زښته ډیره مهمه او اړینه موضوع ده. تر هغه پورې چې موږ درد ونه پیژنو د درد مخنیوی موږ نشو کولی. ځوانان با انرژي دي، با قوته دي، کولی شي چې دردونه وپیژني، د هغه د ټکور لپاره شپه او ورځ زیار وباسي تر څو پورې چې د ماشوم په شونډو باندې خندا راولي او د زړو او بوډا او د زړو ښځو په شونډو باندې دعا راولي. هو همدا ځوانان دي چې د هیوادونو تاریخونه لیکي، همداغه ځوانان دي چې په خپل زیار او هڅو باندې د خپل ملت د بربادۍ په وړاندې لکه د یو غره غوندې درېږي. دوستانو پوښتنه دلته ده چې که موږ له دغو تیوریو څخه نه یو خبر نو ولې نه یو خبر؟ په دې کې مسؤل څوک دی؟ خیر هغه پرېږدو چې مسؤل احمد ده یا هم محمود ده. دلته د یو افغان ځوان په توګه باندې دا زما ستا او د نورو ځوانانو دا مسؤلیت دی چې خیر که تر دغه وخته موږ نه یو پوه شوي، وروسته له دې باید موږ هغه په اپډیټ او نویو علومو باندې پوه شو، له نوي نظریاتو څخه خبر ترلاسه کړو، له هغو لارو څخه چې زموږ د هېواد د بربادۍ سبب کیږي د هغو په مقابل کې لکه د یو غره غوندې ودرېږو. خپلو مابینونو کې زغم او ټولنیز زغم او خوشحالي وویشو او د هغو مغرضو کړیو په وړاندې چې هغوی په نرمه خوله باندې او په خندانه خوله باندې موږ لپاره اورونه راوړي، د هغوی په اورمیږونو باندې د نوي تعلیم یوه تیره توره باندې ورکېږدو چې وکولی شو یو سوکاله او آباد افغانستان ولرو. داسې افغانستان چې د ماشوم په شونډو باندې خندا او د زړو په شونډو باندې دعا وي. ځوانان مو لا انرژیټیک او د هېواد برم او عزت مو په ټوله نړۍ کې تر ټولو نورو هېوادونو لوړ وي. راځئ ځوانانو لاس تر لاسه پورې ورکړو او هغه حالت ته موږ دغه خپل هېواد، کلی، ولسوالي، ولایت ورسوو چې نور خلک په هغه ته په کتلو باندې حسرت وخوري چې وا دغه ځوانان څومره تکړه دي، دوی خپله ټولنه تر کوم بریده پورې رسولې ده. دوستانو دغه نورې ټولنې د نورو هېوادونو ټولنې او ځوانان له دغو ټولو موضوعاتو او تیوریو څخه خبر دي، موږ نه یو خبر. دا چې موږ نه یو خبر زموږ یو قدم په ځای به باید موږ 2 قدمونه واخلو تر څو پورې وکولی شو له نړیوالو ملتونو او نړیوالو سره موږ سیالي وکړو او موږ هغو ته په لوړ او افتخار باندې ووایو چې موږ هم یو غیرتي او مېړنی ولس یو. دوستانو تر بلې ویډیو او بلې موضوع پورې مې په لوی بخښونکي او مهربان رب سپارم. پر مخه مو ګلونه د سوکاله او آباد افغانستان په هیله. لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطنه